له لنډې مدامې څخه وروسته بیا هم ښه راغلاست. د سهار معرف خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو به هم تر دې مهاله د سهار معرف خپرونې لیدونکي وئ. قدرمنو هیوادوالو، د افغان خصوصي ښوونځي یا خصوصي عالي لیسې په اړه مو راپور وکته، هغه تصویرونه د دوی له فعالیتونو څخه مو وکتل. په خپرونه کې راسره د افغان خصوصي عالي لیسې ښاغلی مدیر صاحب په خپرونه کې راسره دی. ورځو د مدیر صاحب په لور باندې د هغې له خپلې خولې او ژبې څخه د نوموړي ښوونځي په اړه خبرې اورو. ښاغلی مدیر صاحب، ډېر ښه راغلاست خپرونې ته. مننه، الله دې اجر درکړو. اول تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او د تلویزیون ټولو لیدونکو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خیر سي. ډېره زیاته مننه ښاغلی مدیر صاحب چې خپرونې ته مو تشریف راوړ. په لومړیو کې راځئ له خپل ځان څخه لنډه معرفي ولرئ تر څو قدرمن هیوادوال هم پوه شي چې په خپرونه کې راسره څوک دی. خیر سي. زما نوم احسان الله تخلص احسان کوم او د تعلیم تربیه پوهنتون څخه په 15 کال کې په 9 کال کې فارغ شوی یم او فعلا په افغان ښوونځي کې دنده ترسره کوم. ښاغلی احسان، له څومره وخت کېږي چې تاسو د پوهنې ډګر ته راوتلي یې، او که په مشخص ډول راته ووایئ څومره وخت کېږي چې له افغان خصوصي عالي لیسې سره د مدیریت چارې په مخ وړئ؟ نو له کله نه چې زه متعلم وم او بیا هم پوهنتون ته مې لاره پیدا کړه، زما علاقه د معارف سره وه. ځکه معارف هغه ځای دی چې په هغو کې موږ کولی شو هم ځان ته او هم هیوادوالو ته او هم خپلې کورنۍ او د کورنۍ غړو اولادونو ټولو ته په مجموع کې موږ وکولی شو خدمت وکړو. دا هغه ځای دی چې موږ به همیشه په دې باندې افتخار کوو او همیشه به زموږ چاته هم چې خیر رسیږي نو هغه ګټه به موږ ته رسیږي د ابدا دپاره، هم دنیوي ګټې لري هم اخروي ګټې لري. یعنې یوه جاریه صدقه یوه جاریه صدقه ده. د همغه وخت نه زما علاقه وه، په همدې خاطر په همدې هغه باندې بیا ما د ښوونې او روزنې پوهنتون انتخاب کړی و، ځکه الحمدلله بیا زه ورته هغو ته کامیاب شوی یم. او د همغه فراغت د کال نه چې په 9 کې فارغ شوم او په 90 کال کې افغان ښوونځی تأسیس شوی، د همغو کال نه ما په افغان ښوونځي کې دنده اخیستې، تر اوسه ورسره یم. خو په اول کې زه استاد وم، بیا وروسته د هغو نه سرښوونکی شوم، بیا وروسته تدریسي مدیر او فعلا د مدیر په حیث دنده ترسره. ډېر ښه ښاغلی مدیر صاحب، دا چې تاسو له د افغان ښوونځي له بنسټ څخه لا تر اوسه پورې له هغوی سره مصروفه یې، د ښوونکي سرښوونکي او بیا د مدیر تر کچه را رسېدلی، نو له هر چا به ډېر د افغان ښوونځي په اړه تاسو معلومات لرئ. په لومړیو کې یو څه د افغان ښوونځي په اړه راته معلومات راکړئ. په ټولیزه توګه د افغان ښوونځي په اړه که یوه معلوماتي بسته راته ولرئ. بلکل. افغان ښوونځی خو یو داسې ښوونځی دی چې زموږ مشرانو زموږ د ښوونځي مسؤلینو مخکې د دې نه چې ښوونځی تأسیس کړي دوی مشورې درلودې او دوی ویل چې موږ څنګه کولی شو هیوادوالو ته خدمت وکړو، داسې یو بنسټ جوړ کړو چې موږ یو چا ته خیر ورسوي. بالاخره په دې مشوره شول چې دوی ښوونځی جوړ کړي او ښوونځی په هغو معیارونو جوړ کړي چې هغه د هیوادوالو د وطن د بچیانو د دې خلکو غوښتنه وي او هغو ته رسیدګي وکولی شي. همدغسې هغه هدفونه چې دي هغه د معارف هدفونه، تعلیمي هدفونه، په هغو کې په د ښوونځي کې هغوی لاسته راوړی شي. نو په همدې هوډ او په همدې خاطر باندې په 1990 کال کې دوی وغوښتل چې داسې یوه اداره د ښوونځي دپاره د افغان بنسټ مرکزي ادارې د خانه داسې یو ښوونځی جوړ شي چې په مورنۍ ژبه زده کوونکو ته، شاګردانو ته، متعلمینو ته تعلیم ورکړي، ځکه دا د شاګرد حق دی مسلم. او دا چې یو شاګرد په بله ژبه کې یو ځل درس وایي، بیا یعنې اول ژبه زده کوي، بیا وروسته د هغو نه دی هغه متن او هغه ذهن ته رارسیږي. نو دوی دا لازم او بله او ضروري و، د دوی حق هم و چې په مورنۍ ژبه باید تدریس ورته وشي. نو په همدې هوډ باندې دی په 1990 کې د افغان ښوونځی مرکزي څانګه چې په خوشحال خان کې وه تأسیس شوه، چې بیا وروسته د هغو نه په 1993 کال کې موږ فارغین ورکړل. الحمدلله موږ ماشاءالله ډېر یعنې په هغه باندې هغه فارغین چې موږ ورکړي هغه د دنیا په مختلفو ځایونو کې د اوس د هغو نه چې فارغ شوي دي شاګردان تقریبا 255 کسان موږ فارغین لرو تر 14 کال پورې، هم اوناس هم ذکور. او بله لاسته راوړنه او بل هغه د دوی چې و
ما درته وویل چې د افغانانو د غوښتنې او د شاګردانو د زده کوونکو د خلکو د ذهنیت سره سم یا هم د دوی د غوښتنو سره سم موږ جلا ښوونځی د اوناس دپاره جوړ کړی. یعنې معنا ده چې د اوناسو دپاره د خویندو دپاره مکمل جلا ښوونځی دی چې په هغو کې مدیره سرمعلمه او ټول هغه کارکوونکي اوناس دي. نو زه من حیث د مدیر د حق نه لرم چې زه د اوناس څانګې ته ورشم. هغه مشکلات موږ د ټلیفون د لارې او د هغه د لارې نه چې څه ستونزې وي په لیکلې بڼه یې موږ ورته لیږو، موږ هغه اسنادونه راغواړو او ګورو. فقط یو عجیب بابا هم په دروازه کې کېنولی، نو همدغه هغه او بل د موږ فارغین الحمدلله د اوناسو او د ذکورو د څانګې ماشاءالله ډېر تکړه او موږ هغه څه چې په کوم هوټ چې ښوونځی جوړ شوی چې دا به موږ به خدمت کوو، موږ به هغه تکړه او با استعداده شاګردان به جامعې ته وړاندې کوو، استعدادونه به جامعې ته وړاندې کوو. همدغسې الحمدلله موږ راضي یو، موږ هغه انشاءالله هغه څه چې هدف و هغه هم لاسته راوړی. زموږ ډېر شاګردان په مختلفو پوهنتونونو کې د هیواد او همدارنګه بهر د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې زموږ شاګردان چې دي په هندوستان کې طب وایي، زموږ شاګردان په لیاقت ورغلي، په ترکیه کې درسونه وایي، په اماراتو کې وایي، په مالیزیا کې وایي او په همدارسې په مصر کې په خپل استعداد باندې دی کامیاب شوي، پاکستان کې. نو الحمدلله ښې لاسته راوړنې لرو. همداسې زموږ اوس پیلن دپاره چې ما درته ویل په نوي کال کې تاسیس شوی، تر اوسه پورې موږ 1,500 شاګردان جذب کړي. نو دا غټه لاسته راوړنه ده، خلکو اعتبار دی که نه چې کم وخت کې دومره اعتبار ترلاسه کړی دی. خلکو همدغسې موږ سره استادان دي، د 15 شاوخوا په تعداد کې زموږ سره استادان دي. بلکل ښاغلی مدیر صاحب، هغه په برخې چې زموږ او تاسو د اسلامي او افغاني فرهنګ سره جوختې دي او زموږ افغاني او اسلامي فرهنګ دې سره نږدې اړیکې لري، یو دا چې زموږ او تاسو هیوادوال په خپله مورنۍ ژبې زده کړې وکړي او ترڅنګ یې زموږ هیوادوال د دې ترڅنګ چې په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، دوی غواړي چې د اوناس او ذکورو درسونه یا درسي صنفونه سره جلا وي. د دې دلیل په دې کې دی چې زموږ هغه هیوادوال چې اجازه نه ورکوي چې په مختلف ډول باندې خپلې خویندې له ورونو سره یو ځای زده کړو ته پرېږدي، د هغوی لپاره یو فرصت دی، د هغوی لپاره یو چانس دی تر څو وکولی شي هغوی هم زده کړې وکړي. نو د افغان خصوصي ښوونځي دا امکانات له وړاندې نه دا مساعد کړي وو، له هغه وخت نه چې دا تاسیس شوی وو د خویندو او ورونو برخې پکې جلا وي او الحمدلله زموږ ډیری هیوادوال دغه ښوونځي ته مراجعه کوله. له ښاغلي مدیر صاحب نه پوښتنه وکړو دا چې ماشاءالله ستاسو زده کوونکي ستاسو له زده کړې څخه هم ډېر زیات راضي وو، لکه څنګه چې موږ په تصویري بسته کې وکتل. د امکاناتو په اړه راته ووایئ چې د افغان خصوصي عالي لیسه کوم امکاناتو څخه برخمن دی او د زده کوونکو سره په کومه برخه کې تاسو زیات کار کوئ؟ بلکل خیر اوسي. زموږ د ښوونځي امکانات خو لکه ما چې درته وویل چې ډېر بادرده خلک وو. دا خلک چې د ښوونځی تأسیس کړی وو، نو هغه څه چې ضرورتونه وو، هغه څه چې په ځان باندې فشار راوړی، دا یو ولو چې خصوصي ښوونځی دی خو تجارتي ښوونځی نه دی. د دو مؤسسین غړي هغه څوک ټول د هیوادوال یې پېژني، دې نه ګټه یې ځان ته نه ده وړې او زه چې من حیث د یو مسؤل او یو کارمند د دوی سره چې زه یم په دغه وخت کې زه په دې شاهدي ورکوم چې دوی داسې نه دي کړي چې دوی د ځان دپاره کار کړی، د هیوادوال دپاره هغه څه سهولتونه چې لازم وو او دي او لازم یې بولي هغه ټول دوی الحمدلله دی ورته رسیدګي کړې او ورته کوي او انشاءالله په آینده کې به د جریان لري. سهولتونه دا دی چې منظم ترانسپورت دی، ما درته وویل چې موږ ورته ایجاد کړی دی د زده کوونکو دپاره. د افغان ټولنې د غوښتنو سره سم ملاتړی نصاب دی، مناسب نصاب چې دا هم افغان بنسټ کې موږ د نشراتو څانګه لرو. موږ پخپله د دنیا نه علما راټول کړي دي، زموږ مشرانو زموږ علماو زموږ سره مفتیان دي او غټ غټ علما دي، هغوی سفرونه وکړل. دغه نصاب یې داسې نه دی جوړ کړی چې تنها دلته یو څو کسان راټول شوي وي جوړ کړی وي. نو موږ په نصاب باندې کار کړی تر مالیزیا پورې، تر نورو هیوادونو پورې، هندوستان پورې، پاکستان پورې.
حتی تر ساوت افریقا پورې زموږ علما لاړل او هغلته کوم د مدرسو د مکتبونو د هغه نصاب چې وکوته او پرتله یې کړو د هغو سره په مشورو باندې ملاتړی نصاب جوړ شوی دی. او همدارنګه ما درته ووایي چې د هلکانو او د نجونو په مکمله توګه بیل ښوونځي او هغه د سهولتونه دي. موږ چې شاګردانو ته درسونه ورکوو په درسونو کې هغه ځانګړتیاوې دا دي چې موږ د دینی برخې ته هم توجه کړې. د قرآن کریم ځینې سورتونه دي، د مسوره دعاګانو یادول دي، همدغسې د محفوظات برخه، همدغسې په ټیټه سطحه د هغه قاعدې هغه دی چې هغو ته موږ مسلکي استادان نیولي. نو دا هغه دی. همدارنګه خط او املا ته او د لیکنې شاګردانو ته خاصه توجه چې موږ هغو ته خاص مسلکي استادان لرو. په موږ د شاګردانو په سطحه په ټیټو صنفو کې هغه استادان دي چې یعنې د هغوی څخه کار وکړي په لوړه سطحه، بیا موږ په لوړه سطحه هغو ته درس ورکوو. همدارنګه د هیواد د رسمي ژبو ترڅنګ د عربي ژبې ته چې دا یو اسلامي ژبه ده نو موږ ډیره توجه کړې ده او هغه عربي ژبه هم د ملاتړ نصاب په هغه باندې دی چې موږ د معارف نصاب خو 100% موږ عملي کوو، هغه اضافي مضامینو کې موږ عربي ژبه همدغسې د انګلیسي ژبه چې دا د اوس عصر او د اړتیا ژبه ده نو دا مو ورسره اضافه کړې. او د زده کوونکو د ښې روزنې او د ښې تربیې په خاطر ځینې اصلاحي تربیتي پروګرامونه موږ لرو چې هغه هم په مخ وړو. همداسې د دوی د هغه دپاره فرهنګي کارونه چې موږ کوو، موږ فرهنګي شپږ کمیټې لرو. هغو کې د فرهنګي کمیټې یو هغه دی چې هغه ترانې برابروي او ځینې محفلونو کې ګډون کوي. لکه څنګه چې تاسو یو څه موده مخکې په معارف تلویزیون کې د اشغال د ختم یو پروګرام وړاندې کړو، زموږ شاګردان په ډېر افتخار موږ راغلو دلته، په هغو کې هم ګډون وکړ زموږ د فرهنګي کمیټې او همداسې هغه شاګردان راغلي وو دلته، ترانه یې ویله، هغه څه پروګرامونه چې وو هغه په هغو کې موږ وو. او همداسې د اوناسو دپاره هم دي، د تنها د ذکورو دپاره نه دي، د اوناسو دپاره هم موږ هغه څه چې لازم دي د مثال په ډول خیاطي، د ګلدوزي او اشپزي د تعلیم ترڅنګ موږ دغه هم ورته زده کوو ورکوو. او د دوی د هڅونې دپاره بیا ځینې مسابقې دي چې په لاره م اچولي دي، هغه مسابقې ترسره کوو. او همداسې علمي سفرونه برابرول دي د ځینو مکتبونو ته، د موزیم ته او ځینې داسې ځایونو ته چې د ذهن رشد کوي هغو ځایونو ته ورځي. دغه لاسته راوړنې دي موږ د شاګردانو لپاره او د هغه دپاره چې یعنې کار ورته کوو، د خلکو اعتبار هم لاسته راوړی او خلکو ته خدمت کوو. بلکل ښاغلی مدیر صاحب، لکه څنګه چې ښاغلي مدیر صاحب زیاته کړل، افغان بنسټ نه یوازې دا چې تر خپل چتر لاندې ښوونځی لري، بلکې افغان پوهنتون، افغان مدرسه، ځکه دا بنسټ په مختلفو برخو کې کار کوي. په دې هیله چې زموږ ډیری هیوادوال همداسې د هیواد د پرمختګ بالخصوص د ښوونې او روزنې په برخه کې کار وکړي. ښاغلی مدیر صاحب، له راتګ څخه مو نړۍ مننه کوو. په وروستیو کې څه پیام لرئ قدرمنو لیدونکو ته؟ د معارف تلویزیون کمرې مو په خدمت کې دي. ډیره مننه. پیام زما دا دی چې هیوادوال باید هر څوک چې ویني، هر څوک چې وي او په هر موقف کې چې وي، خپل ملګري، خپل دوستان، خپل بچیان او خپل هیوادوال وهڅوي تعلیم ته. تعلیم ته یعنې په هغه کې چې وي د زده کړه وکړي. موږ باید همدغسې، زه لکه څنګه چې ما درته وویل چې زموږ هدف هم، زما هدف شخصي هم دغه و چې زه باید یو چاته په تعلیم کې، په ښوونه او روزنه کې زه یو چاته خدمت وړاندې کړم. همدغسې ټولو نه مې هیله ده چې خپل بچیان عام له ذکورو اناسو نو ټول وهڅوي زده کړې وکړي، تعلیم وکړي. انشاءالله اوس نور د قلم وخت دی، نو موږ باید قلم باندې کار وکړو او نړۍ ته نور وښیو چې موږ افغانان ډېر غټ غټ لوی لوی استعدادونه لري او بریا هم په همدې کې ده انشاءالله چې موږ به په ټکنالوژي او په دې عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی نور به نړۍ ته ماتې ورکوو. که څنګه چې موږ په نظامي برخه کې دوی ته وښوده، همدغسې په تعلیم او په فکر او په ټکنالوژۍ کې ماشاءالله افغانان ډېر لوړ استعدادونه لري، په نړۍ کې لري، په ځانونه ښودلي دي. نو پیام مې دا دی چې تعلیم به په خپلو بچیانو وکړي. ډېره زیاته مننه ښاغلی مدیر صاحب. قدرمنو هیوادوالو، د ښاغلي مدیر صاحب خبرې مو واورېدلې چې
تاسو ته د ښوونې او روزنې په برخه کې د هڅې د خویندو ورونو د تعلیم په برخه کې د هڅولو او د هغوی د تشویقولو په اړه پیام درلود. قدرمنو هیوادوالو، په خپرونه کې د افغان خصوصي عالی لیسې څخه نور میلمانه هم را سره دي، ولې وړاندې هغې زموږ تخنیکي همکارانو یوه د ښارونو په باره کې یوه تصویري بسته چمتو کړې ده. ځو هغه ګورو، له هغې څخه وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شئ.